الملا علي څوک دی؟ آیا د دې سړي دا دعوا رښتیا ده که لکه د فلمونو د ویډیوګانو دروغ دي؟ حقیقت څه دی؟ دوی به پېښور کې کم ځای ته راځي او یا د دوی د نمبر اخیستو به څه ترتیب دی؟ دپاره دا ویډیو اخر پورې وګورئ. الملا علي چې د عراق کردستان سره تعلق لري، چې د یو حکیم سره به یې په طب نبوي کار کوو. د عراق حکومت هغه وخت گرفتار کو کله چې دوی دا دعوا وکړه چې د خپل دم په ذریعه هغه ټولو ناروغتو علاج کولی شي، د علاج نه چې جدید ساینس او ټکنالوژي محرومه ده، مثلا پیدایشي ګونګي یا چاړاګان، نابینا، پخپو لاسو معذور، د پیریانو او جادو اثرات ختمول. خو حکومت دا په دغه وجه هم نه ورانیولې، بلکې چې کله دوی د یو درون وجود لرونکې ښځې د وجود د کمیدو دپاره نسخه وښودله چې د وجود د کمیدو دپاره د ټیشو پیپر خوراک کوه. کله چې د هغې نظام د ټیشو پیپر د خوراک سره مکمل بند شو، نو اسپتال کې ډاکټرانو حکومت وخت خبر کو، چونکې په خپل دم به یې دومره مال حال ګټلی و چې ځان یې پې د حکومت او د هغه زنانه نه آزاد که. د هغې نه پس سعودي عرب ته لاړ چې د دې وطن خلکو زما هېڅ قدر ونه کړو. د سعودي عرب حکومت هم د هغه وخت گرفتار کو کله چې د په مسجد نبوي کې ناستو او د یو زنانه باندې دم اچو، نو هغې به دې جرم گرفتار کو چې دی یو ساده دیهاتی دوکه کوله. د هغې نه پس د کردستان د یو داسې تنظیم سره ملاو شو چې هغې به د دې سړي دا ډرامایي ویډیوګانې ټولې دنیا ته رسولې. یاده دې وي چې دا سړی د یو قسم مدرسې او کالج نه فارغ نه دی، خو د بد مرغه زمونږ پښتانه چې د دنیا قامونو ته د خپل سپین نیت د وجې ډیر قمقل ښکاري، لکه څنګه چې عمران خان هم اول د کامیابۍ دپاره د پښتون قام مخه وکړله، دغه شان دې سړي هم په پاکستان کې پښتونخوا خوښه کړې ده. زما ساده پښتانه به دې انتظار دي چې کله به راځي، خو یاده دې وي چې دا معجزه صرف د پیغمبرانو سره وي. باقی تاریخ گواه دی چې نه خو په تاریخ کې نه داسې څوک پیدا شوي دي او نه شته دی. خپلو علماو سره به دې هکله رابطه وکړئ او په خدای رسول باندې یقین کلک وساتئ. د پښتو متل دی چې د پیر کامل کېدو دپاره د مرید جاهل کېدل ډیر ضروري دي. په نوې طریقه په خلکو ځان مه لوټئ. داسې یوه ویډیو نشته چې هغه سړی دا دعوه وکړي او خلک یې ورسره هم ومني چې دا سړی مخکې معذوره و او د دې سړي د دم سره اوس جوړ شوی دی. زمونږ په ګرد پښتونخوا کې د دنیا پیران داسې پیدا شوي دي او مختلفې دعوی کړي دي، خو ډیر زر د هغوی خلکو حقیقت ښکاره شوی دی او هغه خلک بیا ورک شوي دي، کله د ماشومانو په شکل کې، کله د پیرانو په شکل کې او کله د زنانو په شکل کې چې د خلکو د علاج دعوی کړي دي. اگر چې هغه خبر کو اس قسمه حقیقت نه لره، که چا باندې زما دا خبرې بدې لګېدلې وي د هغې نه زه ډېر معذرت غواړم. کوم کسان چې ځي لاړ به شئ او ووینئ به.